comments बाकी ऐसी होगा ना. شمهوري وس که دا څوک ګوري کېدای شي دا ویډیو تاسو وروسته هم بیا څوک چې کوئ دا د هغې کسانو لپاره ده چې څوک د کریر په باره کې وایي چې یاره ماته د کریر اډوایس راکړه. کریر اډوایس څه دی خو وایي چې زه د سایبر پښتو کې د سایبر سیکیورټي کورسونه دي د دې نه موږ ته څه پیدا راشي چې موږ ته انکم راشي. خلک دا تپوس ډېر کوي. دا ډېر ښکلی تپوس دی ځکه چې موږ ټول ګرځو او ګورو چې یاره موږ داسې یو کار څه وکړو چې هغې کې موږ ته مطلب دا دی د انکم پیدا راشي. د انکم پیدا چې دا هغه په هر یو شي کې تاسو راځي خو ځینې شیزونه داسې دي چې هغه شارټکټ دي. هغه شارټکټ به دي چې یاره خلک ډرګ ډیلران او یو شی بل شی دا شیزونه وکړي چې هغه شارټکټ باندې تا ته پیسې چې دا هغه میلاو شي خو بغیر شارټکټ نه تا ته یو شی نه میلاویږي. اوس ګوره سایبر سیکیورټي داسې یو فیلډ دی چې هغه تاسو وکړو نو هغه تاسو ډېرې لارې کولاوي. موږ دا ویډیو په سایبر پښتو باندې ورکو. ډېر قسم خلک پکې دي چې پته نه لګي د دماغ یې څه کوي خو تپوس آی ډونټ انډرسټینډ ځکه چې هغه دا وایي یاره چې دا باچا صاحب څه خبرې کوي. موږ تاسو ریالټي ښیو چې ګوره یو اس ته چې تاسو رالی امریکې ته نو امریکې ته چې تاسو رالی او تاسو سره ډیګري نه وه نو تاسو به ډېر زیات بد حالي څنګه چې په کلي کې دی. اوس ګوره په کلي کې دا په ځان باندې راولئ تاسو به اوس وایي چې یاره مړه د دې څخه ملک نه زه وځم ما ته په هر ځای کې چې دی لکه هلته او ما ته پیدا خدای دې سعودي عرب ته بیا بوځه چې د کپیلان نه ده کپیلان د باندې له پاسه کښېني چې پت چل درته وښیي ځکه چې دومره خو هلته بیا خلک خفه دي. کله چې ستا سره د ماسټر ډیګري وه یا د بیچلر ډیګري وه په هغې به کېدای شي ستا 1 लाख یا 2 लाख روپۍ ولګي. تھنک اباؤټ اټ. تو که زه بهر ملکونو ته ستا په هغې باندې لکونو ډېرې پیسې لګي خو که تا د ماسټر دا ډیګري ځان سره راواغسته او بهر ملک ته ووتې نو داسې کار به چې ستا دا ډیګري چې کومه ده سپیشلی په آی ټي کې او سپیشلی په سایبر سیکیورټي کې هغه به تاله ډېر زیات مدد درکوي او د هغې په ترو باندې به تو چې نو ته تللی شي او دغه به کولی شي خپل یو څه ورته وایي یاره تو یو خپل خپل جاب تا ته میلاویږي او په هغې کې جاب تا ته میلاویږي نو کله چې تا ته جاب میلاویږي نو په هغې کې ته ډایرکټ کار کولی شي. اوس ګوره دلته دنیا شي خلک داسې دي چې هغه راشي دې ملک ته هغه ډایرکټ چې دی نو هغه بیا پیسه غواړي او داسې ډایرکټ پیسه خو چا ته نه میلاویږي او حقیقت هم دی چې ته کله یو داسې ملک ته لاړ شي چې په هغې ملک کې تا ته پیسې ضرورت دي ځکه زمونږ خلک غریبانان خلک دی که ډېرې مالداري خبرې کوي خو ډېر غریبانان خلک دی ځکه چې تو بهر ملک ته لاړ شي خو تا پیسې ډېرې زیاتې دغه کړي تا ډېرې پیسې مطلب دا چې تا ډېرې پیسې په هغې نه قرضې کړي دي او تو بهر ملک ته لاړ شي او بیا ډایرکټ تو پیسه ځانه وایي چې یاره ما ته اوس د پیسه ډایرکټ زما د جب ته راځي دا ښه خبره ده خو انفارچونیټلی په دې کې بدقسمتي دا ده چې ستا کریر چې کوم دی هغه ستا نه لاړ. دلته په زموږ سره په یو اس کې ډېر شی کسان دي چې هغه پی ایچ ډیانې هم کړي دي پوه شوې او ډېر شی کسان هم داسې دي زموږ سره دلته چې هغه دلته دې ځای نه جنۍ واده کړې ده او هغه ښځې دلته راغلي که نه جنکۍ هغې واده کړي دي او هغه جنکۍ چې کومې دي هغه کلي کې واده شوي دي هلکان یې راوړولي دي او دلته خو جنۍ چې دی اټک کړی یا نه خو هغه هلک ته وایي د پی ایچ ډي کړي د هغه سړی راوستي دا ښه خبره ده چې سړي یو پی ایچ ډي کړي ده او ماسټري کړی دی دې ملک ته راشي خو په دې ملک بیا یو جدا پروتوکال دی دا خو پاکستان نه دی. په دې ملک کې جدا پروتوکال دا دی چې یاره هغه ستا مطلب دا دی چې تو دې ملک ته راشې تو به هغه پروتوکال استعمالوې د هغې په ترو باندې به تو خپل ایجوکیشن چې کوم دی هغه بیا ریویریفیکیشن هغې ته ویلی کېږي هغه څنګه کېږي ښه اوس 2 قسمه دي که ته د ډاکټرۍ په دغه باندې راشې د یو اس ته چې ستا سره د ډاکټري ډیګري نو ته به دلته بیا
ته فری میډ لپاره چې کوم اگزامونه دي هغه به ورکې، هغه اگزامونه چې تا کله وکړو د هغې نه بعد به تو بیا مطلب دا دی چې بیا اگزام پاس شو، د هغې نه بعد به تو بیا میډیکل سکول ته لاړ شې. ولې خو د پاکستان هر څه تباه او برباد دي، هغو باندې ټرست نه کوي. وس په آی ټي کې آی ټي بل یو قسم دنیا ده. آی ټي داسې یو دنیا ده بایجانه چې په آی ټي کې تو دې ملک ته رالی نو په آی ټي کې ستا دنیا شیزونه چې دي اته د بایپاس کېږي. اولې چې دلته په آی ټي کې ډېر زیات یو قسم هب دی. مطلب دا چې دی وایي چې یاره څوک راشي د انډیا من خو د ډېر کانسل کې خو ډېر زیات مخکې دي زموږ نه. نو پاکستان ته هم د انډینو په نظر باندې ګوري او اټس اوکے، اټس ا ګډ تھنګ زموږ لپاره په یو اس کې او په یورپ کې، ځکه چې هغه ته موږ ډېر زیات تکړه ښکارو او هغه بیا موږ له جابونه راکوي. نو چې سره ته آی ټي ماستر ډیګري او تو راشي یورپ ته یا امریکا ته، نو تا ته په ډېره په اسانه باندې یا جاب میلاویږي او یا به سره لپاره یو کس یو دوه کچ سرټیفیکیشن یا ویریفیکیشن لپاره هغه به تو وکړي او هغه ویریفیکیشن چې تاسو شو تا بیا جاب چې ډېره په اسانه باندې میلاویږي او جاب ته ډېر پیسو باندې بیا میلاویږي. مطلب چې خو دې خو هم نه چې یاره تو راشي او مطلب دا دی وای چې یاره زه ډیګري نه کوم او زما انکل تللی، زما کزن تللی دی او زما پلانکې تللی دی امریکې ته یا بل ملکونو ته، هغه اوس هلته ګاډۍ ماډۍ چلی او وایي چې یاره زه په دې پی ایچ ډي می ایچ ډي باندې کار نه کېږي او داسې ځان مه خرابوي. هسې یو خبره ته وکړم چې په پی ایچ ډي او په دې شیزونو باندې یوازې کېدی نو دا ټوله دنیا چې کومه ده دا به بیا مطلب دا دی په دې ملک کې به هر یو کس په جاب باندې و. یو خبره ځان سره واړی پاپولیشن د حد نه سیوا کېږي. زه د ډیټا سپیکینګ کوم، زه د ځان نه یم راګی، زما اوپینین نه دي. ډیټا وایي چې پاپولیشن د حد نه سیوا کېږي. مخکې په های سکول کې چې د چا سره به د های سکول ډیګري وه هغه که پاکستان دی که هر یو ملک دی هغه ته به جاب میلاوېده. د خپل مور پلار د هغوی تپوس وکړئ ځکه چې په هغې وخت کې های سکول چې و هغه به انف و. وس چې کوم دی های سکول شی ختم شوی دی. راځم د کوېشن له به جواب ورکوم. های سکول هغه شی چې دی هغه ټوټلی ختم شوی دی. وس په تو د کالج ډیګري ساتي. unfortunately وس currently په یو اس کې یو اس دومره په تیزۍ باندې را روان دی چې کالج مالج ډیګري ختم شي ده. وس په ته ځان سره unfortunately ماستر ډیګري ساتي او که ستاسو سره ماستر ډیګري نه وه نو ته بس کالج بیچلر ډیګري ده بی ایس چې ورته وایي 4 years ده. بی ایس چې کوم دی ده بی ایس اسوسیټ نو د بی ایس ډیګري نه بعد به تو بیا خو باقاعده مطلب سرټیفیکیشن یالی په هغې کې د سی سی این ای سرټیفیکیشن دی، په هغې کې د سایبر سیکیورټي سرټیفیکیشن، یو نیم اټ. خو موسټلی چې کوشش وکړئ چې تاسو ځانه هم کمه یوه ډیګري الی هغې کې کوشش وکړئ چې تاسو په ډیګري باندې لیکلی شوي سیکیورټي. ولې که تاسو داسې یو ډیګري والی چې په هغې کې دننه د سایبر سیکیورټي د ټاپ کورسونه هم وي خو که له پاسه په ډیګري باندې د سیکیورټي دا نوم نه لیکلی شوی نو تاسو به ډېر زیات بیا مشکلات دي په سیکیورټي کې. ولې چې دا هغه کم دي د ایچ آر والا او دي مړه دومره په دې شیزونو باندې نه پوهېږي نو دوی داسې کار کوي چې دوی کوشش هم دا کوي یاره چې په دې شي باندې سیکیورټي لیکلی شوی دی بس هغه تا به هایر کړي نو ځه کوي. اوس دلته زموږ یو کس تپوس کوو یمن ښه تپوس ته راځم کوي. دا بایجان وایي چې زه د ګرافیک ډیزاینر رغېږم. ګرافیک ډیزاینر دا شیزونه چې دي دا ښه خبره ده وایي کوي خو زما که منئ که ډاکټري ده که لوی هر نمونه فیلډ چې ته وکړې که نه ایون هغه فلمینګ نه هغه ګیلکاري شوه فلمینګ شو هر یو کار هنر چې دی هغه په کار راځي. د دې نه موږ تا ته داسې نه وایي چې ته دا مه کوه. هنر هر یو هنر په کار راځي. خو یو خبره ده وکړم د ټولو نه سیوا نن سبا چې کومه کې پیسه ده او ته وایې چې زه شارټکټ غواړم چې ما ته صحیح پیسې میلاو شي هغه د سایبر سیکیورټي ټیکنالوژي په هغې کې یا تاسو به مطلب دا دی چې نیټورکینګ کول پکاري. تاسو له پکار دا دی چې یار تاسو کمپیوټر کې داسې یو فیلډ وکړئ چې هغه کمپنۍ له پیدا راوړي ډیزاینر او دا شیزونه اټس اوکے. خو نن سبا تاسو ته پته شته آرټیفیشل انټیلیجنس روان دی او آرټیفیشل انټیلیجنس چې دی د دې مطلب څه دی. آرټیفیشل انټیلیجنس مطلب دا دی چې یو ډیر شي ډیټا یې راغونډه کړې ده او موسټلی وس نن سبا چې پروګرامینګ هم یو دی که نه نو آرټیفیشل انټیلیجنس ایم آی ټي شو غټ غټ سکولونه دي ریسرچ وکړو شی وکړو اوس غټې غټې کمپنیانې دي میټا شوه فیسبوک شو ګوګل شو دا الفابیټ دی ته ویلی کېږي دا غټې کمپنیانې دي داسې کار کړی دی چې دي ډېر شی ډیولپران ته انډیا نه راوستو سم شی او دې پې د قسمه قسم دغه پې دي بلډ کړو دا اپلیکیشن قسمه قسم اپلیکیشن ګوره ګوره ګوګل دی که نه سمارټ دی سمارټ
او میټا د سمارټ دی بلیون باندې به دې پیسې ولګول یو خو په خپل پلیټ فارم راخو او بل دغه ډیټا ټول راغونډه کړه هغه شی وس ارتفیشل ته ورواچو نو وسی چلو شو چې تو زی په کلیک باندې تعالی پروګرامینګ راغی که تو زی په هر یو شی جمینای وس نو راوته وګوره جمینای چې دی هغه تو د سوي هغه تعالی هغه یو کار کوي نو ځکه ګوره پروګرامینګ شو ډیزاینینګ شو دا یو قسم چې دی دا په فیوچر کې او ډیر دی just so you know I'm sorry کار سو کې I'm sorry او ډیرډ بی اوس که تاسو ناسې په پاکستان کې نو پاکستان کې وایي چې دا سړی سزا نه کار راغستی دی وایي چې موږ ته او ډیرډ پاکستان لس شل کاله بعد وروسته دی بای د امریکې نه پوه شوې خو که تاسو وایي چې یاره زما ته پیسې میلاو شي او زه به هر ملک ته کوشش کوم نو بیا ستاسو لپاره باقاعده چې دی نو دغه وکړئ سایبر سیکیورټي او سایبر سیکیورټي باندې فوکس زما د حد نه سیوا ولې دی تاسو زه کوم چې تاسو دې کې پیدا راشي تاسو دې نه څه پیدا والی او بیا هلته مزې کوئ ګرځئ خو انفورچونټلی زمون خلک سری هغه وای چې یاره زه کم سیټ لاړ شم اوس په سایبر سیکیورټي کې اوس دا مرګره وای چې there are a lot of pathways in cyber security 100% په سایبر سیکیورټي کې کنه نه شل نه ولا ډیر شو پوری pathways دي پوه شوې او کته زمونږ دا کورسونه وګورئ په دې کې دا سټپ 1 لیول 1 لیول 2 لیول 3 لیول 4 چې کوم دی زه سره دا تاسو زه دا ګارانټي در کوم چې 80% به تاسو پته ولګي چې زه کم راوټ ته ځم خو ګورئ 50 hours دي چې ته په خپل ژوند کې یو 50 hours کورس نشې کته نو ته بس زمانه سمخه ته لاړ شي ته بیا 40 hours کار څنګه کې پاپ تکي نو 50 hours دا کورس ته دا وګور دا سلور درې کا کورسونه دا وګورئ صحیح په پښتو کې تاسو پوه شئ چې زه وس کم راوټ فالو کوم و زمونږ سره چې د نیټورکینګ سکیورټي دا زمونږ سره چې د ارتفیشل انټيليجنس پکې راځي زمونږ سره راځي ډیولپمنٹ سکیورټي زمونږ سره اپلیکیشن سکیورټي زمونږ سره سایبر سکیورټي زمونږ سره انفارمیشن سکیورټي زمونږ سره ډاټا سکیورټي زمونږ سره ډاټا انالیست پوزیشن باندې راځي زمونږ سره ډیر شی پوزیشن چې په سایبر سکیورټي کې تو کولای شي دا ټول چې دا غونډيږي او زما کوم زړه تاسو ته کوم یو طریقه خیم هغه د انالیست پوزیشن یا چې تاسو سایبر سکیورټي وکړه نو بیا د کار وکړئ چې باغی کې فوکس وکړئ باندې باندې ما کورس راخکړی دی دا کورس چې دی سایبر سکیورټي انالیست کورس دی دغه کورس وګورئ په دې پریمیم ویب سایټ باندې پروت دی فری اپ چارج په دې کې زموږ سره پالو الټو چې په دې کې ټولز دي د خدای مسلمانانو دي سي د سیسکو ټولز دا ټولز به تاسو ما نومونه درکړي نور څه غواړئ نو خو تاسو راوستل شم کوته چې بایجان دراشه سره دوه مچ راشه دا شی ایزکه تاسو ما نومونه درکړي د ټولز دا ټولز ایزکه دا شی نه چې زبر اعظم او زماره به تیرینام رغیږي زه به شی کوم او بل براشي ماته وی چې وا ته شی کو دا وا ما لرکو سړیا وی میو لایکس مایکس دا د بکار نه راځي تاسو جب چې تاسو جبي به خپای شی هغه مزه کوي چې تعالی پیسې راځي جب ته پوه شي او پیسې به تعالی جب ته راځي چې تا یو کار کړی او باقي کار نه ته پیدا راځي وس ګوره ان ډیسکوریج کېږي مو چې تاسو به وایي چې زه په پاکستان کې ناسم او په پاکستان دې بد حل دی په پاکستان بد حل دی ځکه چې پاکستان کې کومنګ سکول وایو که سبق وایو که سنمونه شي کو هغه ټوټلی هر څه چې دا ګډوډ دي نو پرابلم مای فرند دا ډیګری نه دا ډیګری دا شی والی که بیا دوبۍ ته ځئ که سعودي عرب ته ځئ که هر یو ملک ته ځئ دا ډیګری نه د دې نه زور وباسئ بیا دا چلوي په دې کې لږ ډیمانډ نه تړلوي اوس که ته لاړ شي او ته سعودي عرب ته لاړ شي امریکې ته لاړ شي که یورپ ته لاړ شي او ته لاړ شي او ته د چپس کڅوړې په کور ودن نشي مطلب سو چپس کڅوړې څوک ته هغه کس ته چې بای اخو ځان سن شي ګټه او ته تا ډیره ته راولي په ډیره کې د دن کې دي لینکونه چې دی لکه cyberpashto.com چې دا لینک ته اب تا راولي ډیره ته دی یو کسو و ډو ریسپیکټ ډیسریسپیکټ چاله نه کوم ها خو تاسو ریالټي خیمه وړو چې تاسو پته ولګي ریالټي سپیکینګ تاسو ته به کس وایي چې یاره زه خو په دې ډیره کې ناسمه په دغه کچه کمره وي او په دې کمره کې به یو ګټ کې به د پخلې کوي دا ښه بینی تو دنه تللی نه شي ځکه چې هغه پخلې ده په کچن کې تو هغه سره وده کېږي هغه سوچ چې دی د هغه سوچ دومره لیمټ پورې سوچي و ډو ریسپیکټ مطلب اوکې ډو ریسپیکټ زه چا ډیسریسپیکټ نه کوم خو تاسو دی وړو ته دا طریقه خیمه چې وړو تاسو ته مخې ته سری مخې ته ځان ته ګورئ پوه شوې نو په دې کمره کې به ناستې ته به د دې کمرې ته د کس نه ته به د ایجوکیشن څه تپوس وکړي اخو ځان رانخته دی چې یار زما کاغذونه برابر شي زما پلان کې شی برابر شي او تو راځي چې تاسو چلو شي اسوي وي په پښتو یو متل دی وي چې وي په تالیو سره خوري قشې به رغيږي کنه کله چې ستا مرګري ستا بشانتی وو
ستا په شان خو ستا مرګري چې ستا لیزي او ته به لیزي که ستا مرګري ایجوکیټډ او ته به ایجوکیټډ دی که ستا مرګري لوپران ډرکوپه او ته به دغه به که ستا مرګري بانګیان جنګي ته به هم بانګیان جنګي که ستا مرګري کوترې الوزي ته به هم کوتر والی که ستا مرګري چې کوم دی هغه په انټرنیټ او بدیشن کې مخې د ځان وباسي ته به هم حق شي پوه شوې مرګري چې دی په سوسایټي کې دا ډیر زیات افیکټ پرې باسي او دا افیکټ چې کوم دی الان سات په پاکستان کې نشتی سمنګ ته په پاکستان کې نن سبا مرګري سوکتي ته په روډ په غاړه کې نه جنې بر روانه جنې ته بګورو خدای پاک شعر روان دی وای دا شعر روان دی خدای مسلمانو خپل ځان خو مخې ته بوزي اوري راغله هغه د بناسي د دې شیزونو نزان کټار کې د سایبر سکیورټي تراشه د سایبر سکیورټي کورسونه موږ تاسو راخ کړی دي ټوټلی دنیا شې کورسونه دي خو مسلمانانو فری اپ چارج او تاسو بیا موږ ګوره پدې cyberfirst.com ته چې کله لاړی پدې کې دنه خبره قیدل لپاسه د اولنې پټو راځي خیدا ول زه بده مخ بیا هم د اولنې پټو چې دی پدې باندې راځي چې start your career now دا start your career چې کوم دی پدې باندې تاسو کلیک وو د تاسو به ډایرک هغه سټپ بای سټپ کورسونه راشي تاسو کله سټپ بای سټپ کورسونه واغستل د تاسو به علم وشي چې یاره زموږ سره اوس موږ سنمونه کار وکړو سایبر سکیورټي څه ته ویل کېږي په اصل کې د سایبر سکیورټي په شارټ کټ مطلب دا دی چې سایبر ویل کېږي چې سنمونه سامان چې دی دا په انټرنیټ باندې پروت دي او سکیورټي دا غي سکیورټي شو د دې ته ویل کېږي سایبر سکیورټي وس کمنګه انفارمیشن سکیورټي کو نو هغه ته انفارمیشن شو انفارمیشن مطلب دا ټول انفارمیشن زموږ سره چې کم دي د دې سکیورټي شو کمنګه وای چې ډیټا سکیورټي نه هغه ډیټا چې کومه ده سپیسیفیکلی دا هغه سکیورټي شو کمنګه وای چې یار د سینور هر نمونه خدای سکیورټي سره یوز کې دا هغه شی سکیورټي راځي و سایبر سکیورټي څه شی دی سایبر سکیورټي یو کمپلیټلی غټ یو شی دی امبریلا ده هغه ټول شی کور کوي اوس د ایگزامپل تاسو در کوم هغه څه دی هغه چې دی هغه د څه کله ته هسپتال ته لاړ شي په هسپتال کې دنیا شه ډاکټرانی پاغي کې د غاښونو ډاکټر جدای د سترګو جدای د غوږ جدای د سر جدای د خپې جدای دا ټول جدا جدای خو پاغي کې یو زیاده هغه ته ویل کېږي ایمرجنسي روم او پاغي ایمرجنسي روم کې یو ډاکټر هغه د هر شي ډاکټري ولې چې هغه ته یو افنسیو لپاره هغه یو تقریبا دسی یو ایمرجنسي لپاره هغه ټرین کړی دی چې کله هم هغه کس راځي نه هغه هر یو شی علاج دومره علاج ولا کوي چې بیا سپیشلایزیشن کس ورکوي نو سایبر سکیورټي هم دسی دا په سایبر سکیورټي کې موږ ډیفنس کوو موږ ډیفنس په دې باندې کوو چې یاره کم په موږ باندې اٹیکس راځي د بهر نه کم سنمونه سامان موږ باندې اٹیک یو شی بل چې دا ټول راځي دا موږ ټول کنټامینیټ کوو مطلب راغونډوي کله چې دا ټول راغونډ شي د بیا اسکار موږ کوو چې بیا موږ نتورکینګ ټیم شو او نور انفراستراکچر ټیمونه چې دی هغه ته بیا دا شی موږ په والو کوو موږ نور تاسو کار دی تاسو خپل لغو سره کوی دا شی بچ شي نو ځکه موږ سایبر دا ځکه د سایبر سکیورټي یو غټ ورلډ دی کې بیا نور کچ راځي ها مطلب دا یو بایجان تاسو کوي چې ستاسو ریسپانسیبিলিټي صحیح چې تا په سایبر سکیورټي کې جاب ملاوي شي خپل دماغ نه خرابوم زمونږ په دې ویب سټ باندې کورس ته غته ویل کېږي سایبر سکیورټي انالیسس اساس کتاس دا ملګاوري دا زما دا میسج دا سایبر سکیورټي انالیست کورس چې کوم دی دا په کمنټس کې پیسټ کړئ پلیز په دې کورس کې تاسو ته ما خبره کړې ده چې ریسپانسیبিলিټي بس تاسو صحیح کم ټولز تاسو چې دی اوب تاسو ایکسپیکټیشن چې کم کمپنی چې کومه ده تاسو نه کم ټولز غواړي ښه وس کدا ټولز چې کم دي زه تاسو یو هک یم د دې کار به وکي بایجانا چې تاسو چې کله ریزومه راغوي کنه نو خپل ریزومه خو تاسو یې راخړم باقاعده دی یوټیوب ته کېنئ یوټیوب ته کېنئ او پالو الټو شو دا فایروال دی زمونږ سره دنیا شي ټولز دي د سیسکو شو د دنیا شي ټولز دي چې زمونږ سره ویب اپلیکیشن ټولز دي زمونږ سره نور دسی ټولز ډیټا اپلیکیشنز دی ډیټا سکیورټي دنیا شي ټولز زموږ سره دسی دي چې دغه ټولز چې کوم دي د ډیره لپاره به تو خټه ویډیو ګوري زبردست ویډیو او چې دا ویډیو تاسو وکړه تاسو نه چې کوم په انټرویو کې څوک تاسو کوي ته خدای مسلمان هغه ویډیو تا کتلی الته چې کله بیا جاب ته لاړې الته به تا ته بیا خبره غیده ټریننګ درکوي ځکه سایبر سکیورټي دسی یو فیلډ دی چې تو جاب ته ورده نشوي هغه ستانه دا ایکسپیکټیشن نه کوي چې تعالی هر څه 100% درځي ولې چې بای شی دسی دی کنه چې سایبر سکیورټي ډېر کریټیکل جاب دی او رول دی په کمپنۍ کې دا یو میسټیکس تا هر څه تباہ او برباد کوي نو دا غي ته لاسه
ته به هیڅ کار وکړې د هغې ته لاسه به ښه باقاعده تاله به پروفیشنلی ټریننګ درکړي او چې تا کله ټریننګ واغستو د هغې ټریننګ نه بعد به تا مطلب دا دی چې تا به راوباسي تا باندې به یو شی ټیسټ کوي بل شی به ټیسټ کوي نو هغه کار به تو کولی شي دا داسې نه چې بس ته به راشي او مطلب دا دی چې زه به سایبر سیکیورټي جاب مې شروع کړو او زما نه به اوس تپوس کوي چې بای شی هیک کوه په دنیا کې یو کمپنۍ داسې نشته بغیر د پینټسټر کمپنۍ چې هغه هم دا نشي کولی بایلا چې تو راشي او شی هیک کولی شي پاکستان غټه سخت سیکیورټي لاس دی خو سترګې ړندې دي بیزي دي په نور سیزونو باندې خو که په چا باندې شروع وکړه نو زمونږ خلک خو ټول تباه او برباد دي ځکه چې یو الله به د بصیر او باسي ګوره پلاګانو راوښکو کې د کافر زامن دي ټول به یې چې نو لکه لاندې گزار کړي د سایبر سیکیورټي لاګانې د پاکستان ډېرې سختې لاګانې دي هغه هم ښه باقاعده تاسو ته وینا کوي چې بای تو یو کمپنۍ هایر کړې یا کمپنۍ راولې او ته په موږ باندې پین ټیسټینګ کوې هغه په موږ باندې پین ټیسټینګ کوي نو هغه به ښه باقاعده اپروول به د هغې کېږي کمپنۍ به هغه اجازت ورکوي بغیر د کمپنۍ نه که ته رالی او په کمپنۍ باندې تا اټیک وکړو نو ته به د هغې ذمهوار یې اوس په امریکا کې دلته یو کار څه شی دلته یو کمپنۍ وه هغې کمپنۍ ویب سایټ ډېر زیات خراب و کمپنۍ ویب سایټ د حد نه سیوا خراب وای کې ډیر شی ولنربلیټیز ویکنس وبکې دا کس راغی ځان نر کوو چې زه به اوس زه به بګ باونټینګ کوم بګ باونټینګ شی شروع کو تا ته پته شته بګ باونټینګ ما کوو هغه کمپلیټلی مطلب ډیسکریج شي مزونه کومه یریګه مته ولې چې بای کې نقصانات د حد نه سیوا دی او پیدا به ډیر کمی دي دا هغه ما کمپلیټلی خو هغه سکلز یو هغه امپورټنت نو هغه بګ باونټي کس راغی په دې ویب سایټ کې لګیا او غوتی متي به کېواله چې یاره زه به اوس د دې شي نه څنګه لغه کوم او زه به څنګه دا ویب سایټ چې به دې کې ویکنس ګورم چې هغه ویب سایټ چې څنګه د به کې غوتی واله او دا غي کمپنۍ ته وینا وکړو چې تاسو په دې ویب سایټ کې دا ویکنس دي ګیس وات او ویب سایټ ول دومره کار شو سړی باندې راپورټ وکړو شل کاله باغ باندې جیل وخت په امریکا کې هغه وی الټا ما سره مدد کوو او تاسو مال جیل لا کو کله دا صحیح حساب کې او امریکای وي زمونږ لاس چې کم دي ته بغیر ته اجازه نه ته بل چا ویب سایټ کې ګوتې نشواله دا د امریکای رولز دي ریګولیشنز دي او تر ازي او ته به وی چې یاره مال به کمپنۍ کله دا شوز نه راکړي اټس ناٹ پاسبل د موږ سره غټ زه چې په کوم ځای کار کوم یو ځای هغه غټ ملټي میلیون ډالر سافټویر دی باندې منګه چې ریسرچ یا څه کوه خو باقاعده زموږ ته راشي لیګل جسټیفیکیشن زموږ غواړي لیګل جسټیفیکیشن دا چې زموږ ریسپانسیبিলিټي موږ غول اور کو زموږ ته پوښتنه وکي چې په دې شی باندې هټه کې یو شی بل شی څه مطلب ولي کې د دې څه پیدا ده د بزنس ته څومره نقصان ده ما ته څومره نقصان ده او دا ټول ارسه هغه مطلب ایوالویشن دا غي والی چې کله هر څه برابر شي نو بیا ورسره موږ ته وي وستو مطلب کولای شي او یا وي نو ته نشي کولای ډیکلاین شو دا خبر ختمه نو دا قشان دي کار ده وس دلته وي چې where is the classes please show me دا کامنټس ګورې لپاسه به لینکونه شته خان لالا اوري دا ټول چې دي بای دا ټول به دغه ځای کې پراته دي دغه cyberpashto.com ګورئ سایبر اردو پریمیم ګورئ مخ ورور نشو درتل جلد کینو اور یو کس وایي چې بای راشي مټر او په کلی چې خلک ناسي مټر علي هغه شنه شو کله ټول کورسونه تاسو ته خبا قاعده مطلب دا دي چې تاسو اویلیبل دي تاسو دا وکتل نو دا غینه بعد تاسو بیا مطلب مخې ته نیکسټ سټپ چې بدای ته بیا یا ډیګری والے یا به تو مخې ته ځانو باسي چې زه وس چل وکم وسو دا 50 اورز کورس چې کوم دی بایجان دا یو کورس نه دی دا سلور کورسونه دي دا سټپ بای سټپ کورسونه cyberpashto.com ته چې کله هم رالی په دې کې دا کرییر پات چې کوم دی لیول 1 2 3 دا ما یې لیست ورکړی دی یو خبره ده دا کومه چې په دنیا کې دسی یو کورس نشتی چې هغه تاسو وایي چې ته به ان والا زی پوری سایبر سیکیورټي کورس ہے سایبر سیکیورټي ان والا زی پوری کورسونه نشتی ورخه جسو یو نو سایبر سیکیورټي تاسو مو وی کنه سایبر مطلب ټول انټرنیټ او سیکیورټي ته به هر یو ګټ ټچ کې ته به اپلیکیشن د ټاپ وای ته به اسټ مینجمنت د ټاپ وای ته به اډیټینګ د ټاپ وای بای چې په کم طرف ورځي کنه فزیکل سیکیورټي فزیکل مطلب سو په ګیټ باندې چې کوم لغه ولا دی ګاړو هغه سیکیورټي هم په سایبر سیکیورټي کې راځي ته پته شته ولې چې دا ډور چې کوم نه په دې کې چې مونږ کوم یو ټیګ لګولای دي چې څوک را نوځي دا ټیګ سوایپ کوي دا ټول د دې لاګز راځي هغه بهر ډیجیټل دور کیږي دا ځانه ډیجیټل راځي هغه ځانه دلته ویل کیږي چې د 5 بجو نه د شپې او د سحر ته 9 بجو پورې چې دا ورچې د مکولاوه د تی ډیجیټلی دا شی چې ته انلاک کولای شي مطلب دا یو کس راشي هغه خپل ټیګ چې دی ټیپ چې دی کاړي اکا ټیپ کوي په مخ باندې په ور باندې خاورته نه کولاويږي سب سپیسیفیک کسان چې کوم دی هغه د کولاو کړي هغه ګارډز دي هغه ته بیا ویل کیږي ډیفرنٹ ایکسس هغه ته ویل کیږي نو ځکه سایبر سیکیورټي
په لاس کې راځي، په ریګولیشنز کې، په فزیکل سکیورټي کې راځي، په لاجیکل سکیورټي چې کومه ده په دې کې راځي، نان ټیکنیکل بګي هم شته سایبر سکیورټي. نان ټیکنیکل څه شی دی؟ نان ټیکنیکل چې کوم دی هغه اډیټینګ دی. ته یو کمپنی کې کار کوي چې په هغې کې ستا نور جاب نه خو ته صرف کمپلاینس چې کوې، اډیټینګ کوې، ګورې د هغې کمپنۍ هغه ټول انفراسټرکچر چې کوې چې دا کسان چې کوم دي د دې سکیورټي صحیح ده او که نه ده، دا نان ټیکنیکل راځي. په دې کې د سره نه میت ته ضرورت شته، هېڅ ته هم ضرورت په دې کې نه راځي. ښه باقاعده اوریجنلی ستا فوکس چې کوم دی دی به موسټلی په هغه باندې سایبر سکیورټي باندې طالب ښه باقاعده صحیح پیسې درکوي. ښه اوس دغې سرټیفیکیشن په دنیا کې د دنیا د ټاپ سرټیفیکیشنز کوم یو دي؟ د دنیا د ټاپ سرټیفیکیشن چې کوم دي دا نورې ټولې چې کومې دي دا ټولې ټانګي دي، د بیټ کوین به شانتې دا نورې ټولې ټانګي دي. او دا یو بیټ کوین چې کوم دی هغې ته ویلی کېږي CISSP او CISA، دا ته IC سکویر 2 نه کېږي. د دې چې کله دغه سرټیفیکیشن تاسو واغستل، استغفر الله استغفر الله، دا د دنیا د انګریزانو د دنیا جنت ټکټ دی. استغفر الله، د انګریزانو د دنیا د جنت ټکټ دی. استغفر الله. په دې کې مطلب دا دی چې حقیقت ته یاره ته چې دا سرټیفیکیشن دا دواړه ستا سره وکنم، یو خو به تا ته 1.5 لاک نه والا د 2.5 لاکو ډالرو پورې به تا ته جاب میلاویږي. ته 1.5 لاک ډالرو نه والا د 2.5 لاکو ډالرو پورې به تا ته جاب میلاویږي. دا د پاکستان کې زما په خیال چې شپږ دي که 9 کسان دي په ټول پاکستان کې 220 میلیون خلکو کې 9 کسانو سره دا سرټیفیکیشن دی. حد دی موږ به پښتو سره جنت ځو یا پښتو به کیا یا بنئ. اوري ښه دا IC سکویر چې کوم دی دا به سره زه شیر کوم په دې ویب سایټ باندې. د دې زما یو کورس شروع کړی دی، هغه کورس ختمول هم غواړي. CISSP کورس وته په پښتو کې یو لینتي کورس دی بای. په دې کې به هر لبه چې دا هغه به 8 ډومینز دي. دا 8 ډومینز داسې ډومینز دي که ته ډېر هر څه وکړې ته ځان مړ کړې او ته وایې چې یاره زه به دا پلانکې ایتیکل هیکینګ سرټیفیکیشن علم، دا پلانکې سرټیفیکیشن علم، خو چې زی بازوله به راځي او چې یورپ دی، امریکا ده او انډیا ده او چاینا ده، رشیا شو، استرالیا شو، نیوزیلند شو، نو پاتې څه شو؟ پاکستان شو. ګرځئ مزې کوئ. دا ملکونه نومونه چې د ما غسل کنه دا ټول وایي چې ستا سره د CISSP کورس، دا CISSP سرټیفیکیشن ستا سره و نو ته د هغو جنتي، د هغو جنتي. انډین دی، اندوان دی، راځي راشي امریکې ته راشي، زمونږ خلک ډېرې نري نري وایي، سمې نري وایي، اندوان داسې کو، انډین داسې کو. سړیا نور څه نشم ویلی په دې شي، لایب یم. هغه چې دي زمونږ خلک چې دی، زمونږ خلک پروفیشنل په څه کې دي؟ په اوبر کې. موږ په اوبر کې هغه انډین راولو جاب ته، هغه انډین چې کوم دی هغه راشي، هغه خپله پوجا موجا وکړي د سهارې، پوجا وکړي بنت خیږي، او موږ د پوجا د کس په ګاډي کې کېنو او رایدن نه کو، او هغه ته وایي راشه تو بایجانه تو السلام خو ته موږ نه وایو هاي سر هاو آر یو، په انګلیش ورته وایي هاي سر هاو آر یو. هغه کس رایدن نه کي، هغه کس چې دی مخې ته بوځي او کارلی بوځي، تاسو انډین دی ولام به سړیا انډین دا خبرې کې په خپله باندې ستا کم یو حل دی سړیا. داسې کار وکړه، ته داسې یو کار وکړه چې تا انډین په ګاډي کې وړي او ځي. دا نوکران دي، موږ نوکران یو. ولې نوکران یو؟ زمونږ سیسټم زمونږ ګډوډ دی. زمونږ CISSP سرټیفیکیشن د چا سره نشته، CISSA سرټیفیکیشن نشته. ټول په امازان په شاته ورخوشي دي او په پلانکې باندې شاته ورخوشي دي. څوک ډاکټري کوي، وکیلي کوي، ښه خبره ده کوئ یې، خو دومره شی ګرځي پکې لیکي چې مزې به کوې، جاب نه میلاویږي درته. ژوند یو پیر راځي، ژوند یو پیره راځي، یا خو دې واغستو صحیح یا خو دې ځان کو تباه او برباد. تاسو ته هر نمونه شی اویلیبل دی آنلاین، خو چې اوس یې تو نه کوې. اوس تا سره 2 آپشنز دي. یو آپشن دا دی چې دا بل کس چې دی د هغه نوکر شه، او یا د دې بل کس مشر شه. خدای پاک چې دی هغه باقاعده موږ ته ویلي دي په حدیث پارس کې راغلي چې بای ځان کړه او چې ځان کړی ته د وسیله میلاویږي. د ولي هندوانو دومره ځان کړی او هغو ته پیسې میلاویږي، هغه د الله بیخي خلاف دي. الله خو د هغو بیخي بدي شي. یهودیان شو، څه نمونه خلک دی. او زمونږ خلک چې کوم دي مونځ او دس او دغه کوي او بیا هم ناکامیابه دي. به وایي چې یاره مړه سړی دا خو زمونږ ټوله دنیا زمونږ ټیسټ دی. بیا به ګورو خدای مسلمانه مزې دي چې ځان د لوکټې وکړو نو هم په دې دنیا مزې شوې او د په آخرت باندې مزې شوې. نو زه ته بیا راځم د سایبر سیکیورټي ته. سایبر سیکیورټي د دنیا یو واحد
سرټیفیکیشن دی ډیګري ماستر بیچلر پی ایچ ډي او یو واحد سرټیفیکیشن CISSP چیف انفارمیشن سکیورټي پروفیشنل دی که څه شی دی نو سرټیفاید انفارمیشن سکیورټي پروفیشنل د CISSP کورس اساس ورکو باره د لینک لپاره شته دا ټیټو ګورئ د دې شي نه پیدا والی دا بلیک هیډ شو وایټ هیډ شو ریډ هیډ شو یلو هیډ شو مساله هیډ شو دا هیډونه میټونه هیکري میکري په تندر والی پوه شوې دغه یو شي ته ځان دین کوي په دې یو شي کې 8 ډومینز دي د سایبر سکیورټي 8 ډومینز دي دا یو من خبرې کمپیوټر زه ګورم یو زمانه ټاپ باندې شي دا هیډ باندې شي د زمانګ سره سدي ګوره دوسه CISSP ډومینز زه دا وسم ښه په یو سکند کې راځم زمونږ سره اولنې ډومین چې کوم دی 8 ډومینز ته وایم یاره شي CISSP 8 ډومینز زمونږ سره اولنې ډومین چې کوم دی ډومین څه ته ویل کېږي یو رینج مطلب دا دی چې دا به تو زده کړه کوي هغه دی سکیورټي اینډ ریسک مینجمنټ په دې باندې دنیا شی په دې باندې منګه ویډیو کړی دی پښتو کې پوه شو زموږ سره دویمه سکیورټي ریسک مینجمنټ سکیورټي اینډ ریسک مینجمنټ دا ولنې ډومین زموږ سره دویمه ډومین چې کوم دی هغه د ایسټ سکیورټي ایسټ څه ته ویل کېږي چې په کمپنۍ کې ټولې کمپیوټر شوي موبایل شوي یا چې څه نمونه سامان دی او هغه ته د کمپنۍ وو د چې د هغه د کمپنۍ وو نو دغه د کمپنۍ د ایسټ په موږ څنګه سکیور کوو د دې لپاره ایسټ سکیورټي به دې بزن پوه کې ښه وسو د زموږ سره بل لازم سکیورټي ارکیټیکچر او انجینیرینګ ارکیټیکچر مطلب دا چې تی یو شی بیلډ کې یو داغو یو ارکیټیکټ یو سیستم ته بیلډ کې بیا زموږ سره راځي انجینیرینګ ور سره دا شی به موږ بیلډ کوو څنګه دا ټول یو بل سره انټرټواین کمباین دي وای شوي دا کمباین چې کومې دي نو دغه شانتي په دې کې راځي زموږ سره بیا کمیونیکیشن نتورک سکیورټي دا آیډنټیټي او اکسس مینجمنټ دا به کې زموږ سره وسکه خدا شی دا لیست روان دی په مخه باندې او دا لیست ختميږي نو دا ټول لیست زموږ سره چې کوم دی ډیر روان دی او د ختميږي نو زموږ سره وای سر تاسو سرټیفیکیشن ورکوي کورسونه کمپلیشن باندې موږ بدل شل پیری سرټیفیکیشن کمپلیشن درکو هغه ستاره پاره دی او موږ درکو لینکډین پیج هم دی هغه موږ ګورئ خو د مین شی دا چې تاسو دې شي نه ذکر وکړئ اسی موږ ګورئ وس پکې ځینې کسان دي چې هغه وایي یار موږ دا شی به ګورځ سره هغه سکپ وایي او سرټیفیکیشن باندې څه پیدا شو یار هغه دوکه دا خو دې شي کله بکلی کې چې تو اعظم بکلی کې خلک دا شر کې ډیر کې خان انفورچونټلی پته نه چې وشته کې نشتی اگزام ته بکینی او استاد ته وایي سر کو ته وایي چرګ تیار دی جو هغه د چرګ تیار دی چې دیو تم ته بډی نه نقل لاو باسي و به کې شیخ بتا پاس کوم خو استاد دی ډیګری مطلب ته چپس کسوړی دا شی ټوټلی تشته ته د ګریجویشن نه بعد بیا څه نشي کولای د ګریجویشن نه بعد خو ته بیا یا نه پس پوهیږي نه د لسه درځي او چې ته دسی یو شی دسی په طریقه باندې وکي چې سبا ورځي دا د داغې نه پیدا راشي هغه پیدا به تا څنګه راځي تا دا پیدا به دی راځي چې تو هغه شی تړنه تا کړی او په هغې کې مزه دا کوي چې ته په مخه پیل کېږي چې کله ته په یو شي کې پیل کېږي هغه به ته دړه نه کوې خو چې کله ته په مخه پاس کېږي ستا هغه کانفیډنس دومره حد ته سیوا کېږي چې مانه بس سټډي به اوس وکړئ په دې باندې سټډي نشم کولی خو دا شی به پاس شي دا یو بایجان وایي چې زه اوس ګریجویټ یم خو زه څه وکړم ما ته پته نشته چې ستاسو ډیګري د څه شي ده که اوس تاسو ډیګري په آی ټي کې او تاسو مطلب دا دی چې وایي چې زه بهر ته وځم یا په کلی پاکستان کې دنیا شي جابونه هم ملاويږي چې تاسو یې آی ټي کړی دا پاره کې تاسو سرټیفیکیشن وي که تاسو آی ټي سپ ډیګري اغستې و او تاسو په پاکستان کې جاب نه ملاويږي نو بیا سرټیفیکیشن والی سپیشلایزیشن چې کوم دی پاره کې به تاسو جاب چې دی هغه نور هم اوپن شي تکلیف ته کړهو دی موږ به کوو پیسې زموږ سره شته نو چې یاره پیسې به موږ راوړېږي او بس موږ د هر څه پرېږدو او بس پیسو پسې منډه وو داسې څوک نشته ځکه موږ ټول ناست یو دا شی موږ کوو د دې تلاسه سکول چې دی د دې دا پروسس دی دا موږ ټول د دې مطلب سټپ بای سټپ ځو چې کله هم تاسو میلیونر شوې نه زموږ دا ویډیوګان ګوره دا پیجونه یې سم مه ګوره اورې ډونیشن موږ نه راکوځه یې سم مه ګوره خو په قلاره کښېنئ زه خپل لایف انجوی کوه سړیه خو دا شی تاسو دې لپاره ګورئ چې تاسو الډي پته ده چې یاره زه خو موږ غربت ته حد نه سیوا دی په کور کې هر یو کس وایي چې زه د سکول نه ګریجویټ شوی یم او
د سکول نه ګریجویټ شې ما زما پیرنټس چې کوم دي اما ته وای دا شته تش لوخه ناشته ته دومره سکول لاړې تا پیسې وګټلې یار پیسې پتا مونږ ولګولې او پويږي پسنو نه دي څه پیسې مونږ راوړي دا زموږ د خلکو یو کانسپټ دی چې تو سکول ته لاړ شي او چې څنګه تو سکول ته لاړې نو اتوماتیکلی غیبانه د نوړځانو بشن وتا باندې پیسې بیا چې دی هغه را ټوپ کوي دا دغه کسانو سوچ ته دغه پیرنټس دا سوچ ته چې هغه تعلیم یافته نه هغه سکول ته نه تللی ولی چې دا غو مین مقصد دا چې یار تو سکول ته راځي پیسې برازي نه دي نه راځي تو چې سکول ته لاړې دا غیر سره بخه باقاعده سرټیفیکیشن چې دی حواله تو بخه باقاعده انټرنشپ چې دی والنټیرینګ چې دی تو به دا نالج زده اوري چې کله دینه باتو د دینه وته نو ته بیا مطلب جاب بتا ته ملاويږي یا جاب بتا ته ملاويږي چې یو کمپنی دا ور بزانې راولي چې تو یو کس هایر کې چې تعالی یو مدد وکي پیوشي کې نو ته به د یو کس هایر کې چې هغه پټک نه پويږي نو ته ولې پیسې باغ باندې خرابې کنه اسی کامن سنس ده نو ځکه کمپنی چې دا هغه د څه کسان ګوري چې یار ته دومره یو سلور کال ته سکول ته تل راغلی پراټو خو دی بیخ وخت کړي ته پس پويږي او کنه پويږي نو ځکه یو سټډي چې دا غ سیریس والی او سایبر سکیورټي چې کله هم دا شروع کړل دا شی ډیر سیریس والی انګريزان د مخه ته لاړو يهوديان د مخه ته لاړو اندوان د مخه ته لاړو دا نور جيب ولا د مخه ته لاړو بکلی کی همغه راځم په پښتو سره جنت ته ځو تته سړیا یا څه بزل دی cyber security versus machine learning which is more demanding skill nowadays ها cyber security او machine learning ذاته خبر وکما د cyber security مطلب چې دی ته پولیسانو دی بای جانم د cyber security مطلب د پولیسانو دی که هغه artificial intelligence دی که machine learning دی که ډاکټري دا که هر یو شی دی تو cyber security با یو سایبر سکیورټي به هغه سکیورټي کې هغه ستا جاب به وي که ته وکیلانو اپیس ته ځې هغه سایبر سکیورټي هایر کوي که ته هوټل ته ځې هغه سایبر سکیورټي هایر کوي ها اوس ون بای ون یې کوو ښه اوس که ته وې چې زه د وکیلانو او په ځونه خدم د وکیلانو یو اپیس ته د هغو یو زیری مطلب های کورټ شو یو شی ګوره د هغو ډېر شی کیسونه په ډیټابیس کې پراته وي هغه خو به څوک سکیورټي بکاري که نه فایروال دا شیزونه بوله رن کول غواړي او که نه نو بیا خو چې کم یو کس راغی او ډغ پیدا وکړي ټول سامان به راوخکړي کم چې دوه کسان دي د هغو پارټي ا او پارټي بي په هغې دواړو په جنګ روغ دی او دا شی چې دی ټول په کوټ کې جمع شوی دی که دغه انفارمیشن بار ته راووتو خبره ختمه د هغې لپاره ګوره سایبر سکیورټي دا ده چې ته اکسس نشې کولی هر څه یې تاله بند کړي دي دغه شان دي زموږ سره اوس هسپتال شو په هسپتال کې زموږ سره قسمه قسم ټولز دي په هغې کې قسمه قسم مطلب زموږ سره قسمه قسم سامان دی په هسپتال کې پیشنټ آیډنټیټي د باغې کې زموږ سره او پیشنټ آیډنټیټي څه ده اوس پیشنټ آیډنټیټي دا ده چې دا ټول انفارمیشن باندې کې د بلډ ټیسټ یورین ټیسټ دنیا شي ټیسټونه دی باندې کې یو کس یو پرسنل انفارمیشنز دی باندې کې زه خو نه غواړم زما انفارمیشن دی هاي خلکو ته بهر ته وځي کنه ځکه دغه انفارمیشن چې کم دی دا ټوټلی زه وایم چې دا بهر ته چې دا ونه وځي نو چلو شي دغه انفارمیشن منګه غواړو چې منګه دا انفارمیشن سکیورټي وکړو هغه ته ویل کېږي سایبر سکیورټي سایبر سکیورټي مطلب دا دی چې سایبر سکیورټي کې بیا دنه تو اوس دوه شیزونه شو زموږ سره وکیلانو جاب شو پای کې سایبر سکیورټي شو زموږ سره ډاکټرانو جاب شو زموږ سره سکولونو کې شو په دنیا کې چې څه نمونه جاب وي په هغې کې سایبر سکیورټي وردننه کېږي تو اسمانه دا وایي چې کوم ماشین ورسز سایبر سکیورټي د ماشین ورسز سایبر سکیورټي چې دا نه کېږي دا میک سنس کېږي نو خو ماشین لرنینګ چې دی د سایبر سکیورټي دا ټول لاندې راځي سایبر سکیورټي یو قسم سکیورټي ده هر یو شی خپل سکیورټي کوي سر جی ما اوس اډمیشن کړی فورنزیک ساينس سکوپ شته کنه زموږ سره پته نه لګي دا فورنزیک ساينس بکه څه شي خو دې کې ویل کېږي ډیجیټل فورنزیک ساينس باغی کې خبره قاعده د ټول د سایبر سکیورټي نه لاندې راځي او زموږ دا ټول د دې کې خبره قاعده سکوپ شته کته هر نمونه کار یو کې کته سیول انجینری د ایرپان یو کس په کې تاسو کړه وختي د سیول انجینرینګ کته سیول انجینرینګ کې هر یو شی کې کته هر نمونه فیلډ کې او آی ټي او کمپیوټر ساينس ته ریلیټډ دي نو ته د سکار بیا وکا چې تو والا سی آی اس اس پی بیا راته سی آی اس اس پی دا سرټیفیکیشن چې د سره وکنه نو هغه انکوالاجی نه بخانی ډرامه وو هغه انکوالاجی نه سلام به دخه او زکوټا مکوټا چې بټول ولاړ ډیر وخت شو ټول به دا ټول خلک زکوټا مکوټا یو ته به دا سلام کوي چې انکوالاجی نه خوښه ده چې سی آی اس اس پی د سره
بایپاس دی د دنیا کامیابی ده دلته استغفر الله بس ریالټي ده مین ته ګورې نو دنیا ټوله چې دا هغه انګریزان چلوي او کوم غړي چې وباسي اسلامي لغه باندې خو انګریزان چلوي هر نمونه فاینانشل بانک دا غو دی نو سی آی اس اس پی پوه شئ دا ځان سره کې دغه یو کورس موږ راخ کړی دی پری کورس دی خو مسلمانانو اوس که تاسو دا علی په پاکستان کې او په هر ملکونو کې تاسو په دې باندې 1 لک روپۍ ورکوي په لکاو روپۍ په دې باندې ورکوي که تاسو دا اوس په ډېر خوري لغه دي دا نمونه ده نه لمه که دا تاسو علی په 1 لک په دې لکونو په دې باندې تاسو لګي لکونه پوه شئ لکونه نو ځکه واځي تاسو هم چې دا شی پری والی او پری کوي ها اوس کومه یو پیمنٹ یو شیر د نکو او تاسو موږ د حد مخ کې وایو چې دا شی چې د پیمنٹ دی د پری سره دی لغنشتي خو پری چې دی هغه تاسو اویلیبل پوری دي که څو کورسونه دي زموږ سره اعلان سره فری ده دا به دي رو موږ به دې نور هم په اردو کې هم راو باسو فری او دا ټول به موږ په تاسو به دا پریګان او باسو پریګان به یو شی ته رواني او چې کوم پری والدي کوم چې پریمیم پیډ والا چې موږ کورس راو باسو وس ډارک ویب زموږ سره روان دي بای ډارک ویب ډیر زبردست کورس دی ډارک ویب ما دې یو کورس راخ کړی دی کنه چې هغه په لیول 2 کې به زه هغه د هغه بلیک سکرین چې ناسي او په لینکس باندې به کوو اوب دا هغه کسان نه پاره منګه کوو چې هغه وي یار موږ ته په دې طریقه واخې او به خو دې ټس اوکے او زه به د دې په یو بیسیک اسانه طریقه باندې خېما چې هغه ته د ټیکنالوژي په دې شلنګ هم نورځي او ری هغه ډاکټر دی که وکیل دی ته پیسې د بیا سړی په ډاکټرانو وکیلانو په ډین خته دا د جبل ډیر اسانه باندې ذکر راځي چې د کوانټیټي سیوا ده کوانټیټي څه ده په کلی کې خودم راشي دی او چې چا ته پوښتنه کوي چې السلام علیکم وای دا ډاکټر دی او چې چا نه جنې غواړي جو دا پلانکې ډاکټر دی او چې خدا نه پته نه نشي چې د زنه څه ته وي د انسانانو ډاکټر دی او که د زناورو ډاکټر دی پوه نه ما او ری که د پیریانو ډاکټر دی خو یې شی ډاکټر دی بس ډاکټر د نوم پورې نه خته نور مې د خونې نه وباسي او خو دا ډاکټران چې کم دینو لکه شی ټول خراب کو که زمونږ پیرنټس چې څوک چې دي که مشران دي چې د چا په خوله نوم راځي یو ډاکټري کوي جنکۍ ډاکټري ځکه کوي په کلي کې چې هغه د کور د کار ځان پټوي پته نه لګي چې هلکان ولې ډاکټري کوي اوري نو زمونږ ډارک ویب کورس روان دی ان شاء الله هغه به په 15000 روپۍ موږ ډیر نالو د پیسې ځکه ډیر نالو چې هر شاته ارزاني او هغه موږ په دې باندې پیسو باندې کړی دی چې هغه زما ډیر ټایم واغستو انسلی دروغ ته نه ما هغه باندې چې ما کم ټولز استعمال کړی دي تقریبا که زه تاسو هغه حساب کتاب وکم کنه اپ لکاو کې راځي ځکه چې خو په ډالرو کې زور کوم او ډېری پیسې باغې باندې راځي خو هیڅ اوکې نورمال او بل دا د زه غواړم دا چې دا هغه کسان والي دا کورس چې د دې شي نه څه زده کړي داسې نه چې بس دا شی وکړي او پرېږدي په منځ کې او زه کوشش کوم د لیول 1 چې هغه ډېر زیات اسان تاسو ته راشي او داسې اسان تاسو ته راشي چې هغه د یو کس دی چې هغه په شړنګ هم نه پوهېږي هغه هم بیا کولی شي خاص ډارک ویب کې څه شی دی ډارک ویب کې به موږ تاسو ته ښیو چې په ډارک ویب باندې به موږ خپل ویب سایټ څنګه پبلش کوو په هغې باندې موږ کمیونیکیشن څنګه کوو د خلکو سره په هغې باندې موږ کمیونیکیشن پلیټ فارم څنګه راغو دا ټول یو قسم ګووي سټایل کې موږ تاسو ته ښیو ګووي سټایل ګوره تاسو ته چې زه دغه ښیم دا طریقه ښیم اسانه طریقه د دې لپاره تاسو ته اسانه طریقه ښیم چې تاسو په ذهن کې دا رانشي چې زه دا کار نشم کولی زه تاسو دلته ناست یم زه به تاسو ته صرف دا ویم چې بای دا شی پاسیبل دی زما د فواد باچا به یو ګولي چې زه به تاسو ته د سایبر سکیورټي چې دا تاسو ته به زه پاسیبل کوم تاسو یې پاسیبل کوم چې دا شی پاسیبل دی وایي کوي چې هر یو کس کولای شي ګوره موږ داسې راغلي یو موږ داسې د اسمان نه راغورځېدلي خلک یو چې یاره بس راغورځېدلي او سایبر سکیورټي زموږ د سر ته راغلي ته اوسه پورې خو موږ د ډاکټرۍ سوچ کوو دا ډاکټرۍ زما په خوله راځي موږ ته به کلي کې به سوې پته نه لګي چې موږ ته به ځانه به سره غېږي خدای پاکه زمانه به سره غېږي موږ خو دغه واده راله وکړه موږ خو په هېڅ هم نه پوهېدو خو پوهېږو نو چې نور څه دي خو واده به کوو جنۍ راله ګورئ او زما مور پلار او ټوله یو شی لکه ټول خلک چې نه هغوی یاره واده وکړه اوري هغه نوکونه راته ترنګۍ واده وکړه شی موږ دلته ګرمۍ دا واده راله وکړه سړی واده وکړه واده بس واده هم وشي واده دې وشو نو بیا به څه کوي پولۍ به بیا خرڅوي او باچا چې اوس راپاڅېدم یاره اوس راپاڅېدم بیا خو سړی راپاڅي که نه اوس راپاڅېدم لکه اوس پیچر کوم اوس چېرته ځم اوس کم کورس وکړم څه چل وکړم دا خدای چېرته را یخ که ته د اوسه پورې مړ وې اورې اوس خو کښېنه اوس خو د خپلې لیلو جانې سره کښېنه اوس خو دلربا ګانې ورته وایه یا د تیرېنه هم وایه دغه ګانې کښېنه اوس خو خپل دغه کوه اوس خو انجینري خو ستا نه تللې ده
او مخکې نه مړ وي نو وړو زه تاسو ځکه یم چې واده ماده ښه شی دی په دې کې د سره ناراسته مه کوئ چې څومره کولی شئ کوئ او یا ستاسو خپله پورې کار دی څومره پورې کوئ اپورډ کولی شئ خو دا کار وکړئ چې د شي کې یا بیچلر ډیګري والی په سایبر سیکیورټي کې یا ماسټر ډیګري والی یا پی ایچ ډي وکړئ چې د ملک وځئ که نه او دا 3 شیزونه دي نه و دا سره بیچلر به یا ځای نیسي یا به نه نیسي د بهر ملک ته چې وځئ حقیقت ته یم ښه زمونږ په بهر ملکونو کې خلک ناست دي هغه ټولې تشې کڅوړۍ خبرې کوي هغه درته وایي زه خو دومره شی ګټم راشه وایي د بینک اکاونټ بای مونږ سایبر سیکیورټي کې زه به داسې د بینک اکاونټ راکړم چې په بینک اکاونټ کې به زما $1 trillion زه به داسې وښیم ستا به یقین مم نه راځي شی به بوږه ځي په دې خلکو پسې مه ځئ خپل شی په خپله باندې صحیح وکړئ پوه شوې چې کله تا دا شی صحیح وکړو نو تاسو ته به په خپله باندې لارې چې دي هغه کولاو شي دا یو قسم مطلب دا دی یو سکوپ ته د دې شي را روان دی په لینکډین په هر څه باندې د دې شي سکوپ دی تو داسې کار وکړه چې تا سایبر سیکیورټي وکړه نو بیا به داسې کار وکړي چې ځانه د بدرمنیر او د دې شي ایمیل یې مه رغوه چې فواد باچا@بدرمنیر.com او touchmenot.com او یاره خو نومونه نه راځي دلربا.com دا څه دي سړیه دا تاسو شی ځان نه اخیستی دی کوتره.com بانګي.com خدای مسلمانانو وایه فواد باچا@gmail.com دا یو ایمیل شو خپل پورټفولیو بیا ځانه ښکلي پورټفولیو بیا ځانه رخ کوي زبردست پورټفولیو به بیا ځانه رخ کوي او پورټفولیو به څنګه ځانه رخ کوي پورټفولیو به ځانه داسې رخ کوي چې په هغې کې تاسو ته پته ولګي چې ما دا پراجیکټ کړی شوکیس ځان خرڅول دي تو به ځان خرڅې آنلاین تو به ځان خرڅې خو یوازې هم په دغه نه د پاکستان خرڅول نه ګورې د پاکستان هغه نو اخو ګوره د واده هغه شی یو مخکې ډراما نوم یې رانه هېر شوی دی هغه سړی سر را پاسېدو نو ښځې وویله ټیټه اورې وایي تا خدای غرقه که او د مورې پسې راله وایي دا څنګه چل دا تا ولې دا ښځه دې وویله تا خو تا خپله ښځه ډېره زیاته وویله نو وایي مور وایي دا زما ښځه دا خو ما وایي چې دا خو زموږ نوکره راغلې ده په کټ کې را سره مرسته ده وایي دا وهله مې چې دا ما یې چل وکړو لکه دا کنفیوز شوی و خدای مسلمانه دا خو ستا ښځه ده خو بېګای میک اپ کړی و که نه بېګای میک اپ و او اوس چې سر را پاسې چې میک اپ دې تړلی جو هغه تا ته بل شان دې ښکاري دا د پاکستان اډورټایزمنټ دی پوه شوې په تا باندې یو شی خرڅوي و چې کله یې د باندې درخرڅ کړو دغه توره ښځه بیا سپینه ښځه بیا نه نو دغه شان د پاکستان دا شی چې کم دی نو دغه دینه ځان وساتئ لږ ډېر کار وکړئ چې یو ځان له پروفیشنل بیلډ پروفایل راښکئ پروفیشنل بیلډ پروفایل دا دی چې یو خو به ستا ټایم لګي په هغې باندې په دې کې شک نشتی خو چې کله ستا ټایم ولګېدو په دې باندې نو انشاءالله تعالی چې تاسو ته به جابونه هم په هر ځای کې میلاویږي او که تاسو جابونه نه میلاویږي که تاسو بل ملک ته هم لاړئ که نه تاسو هلته هم بیا اپورچونټي چې دي هغه ستاسو سره سیوا کېږي که نه وي یو خبره ته کومه اورې موږ ټول مسلمانان یو کله کار کوي دا یو خبر زه د یو طریقه ښیم په دې باندې زما پرسنلی دی شي کار کړی دی تاسو هم دا وکړئ سیده کله چې تاسو خپله سټډي وکړه او ډیګري میګري هر څه هغه څه د ړنه یو تاسو کړي وه هغه موکپ نو چې یاره تاسو دا شی داسې وکړو بیا خو به تا د جاب تکلیف یې نه میلاویږي ښه به قاعده د شپې راپاسه او خدای پاک ته وژاړه چې یاره ما خو ځان دومره وکړی او دا ژوند چې دی دا خو ډېر زیات لږوټي ژوند دی زموږ خو لږوټي ژوند دی او موږ ته پته ده چې دا ډیګري زما سره په قبر کې هېڅ هم نه کوي یاره موږ ته پته ده چې زه چې څه په دې دنیا کې دا ډیګري میګري کوم دا زما سره هېڅ هم نه کوي خو کېدای شي د ډیګري نه زما نه لږوټي څوک څه زده کړي کېدای شي دا ما له لږوټي پیدا راکړي او بل آمدن ما له راکړي او دې باندې ما دومره ځان کړولی یا خدای پاکه نو په دې کې ته ما له هم څه نه راکړې ورته هغه سره ډایرکټ خبرې وکړې د خدای پاک سره تعویضونه مایوزونه شی نه دی او خدمونو مدمونو شی نه دی ښه ډایرکټ په خپله برای راست خبرې ورسره وکړي او کښېنئ یاره ته ګورې که نه آی ایم ټلینګ یو مین ته ګورې چې ستا د جاب یا څه میلاویږي او که نه خدای پاک ته بیا پرېږده خو ځان خو وکړه که نه اوس تا ځان کړولی نه دی بای تا ځان نه دی کړولی او ته راځې او ته وایې چې زه ځان له اوس مطلب دا دی زه ما ته جاب نه میلاویږي او زه ناست یم او دا د پراټو شی نه دی په دې باندې تا جاب نه میلاویږي یو کس وایي چې I have done MS in cybersecurity but I'm confused which career to choose inside cybersecurity په سایبر سیکیورټي کې زموږ سره جابونه چې کوم دي هغه دي انفارمیشن سیکیورټي انالیست پوزیشن دی پکې چې دا ډېر یو د بیسکس نه هم راځي د بیسکس نه چې تو انټري لیول باندې هم دا کولی شي ته له پیسې لګي درکوي
او ته دا په یو سینیئر لیول باندې هم دا کولای شي چې دا پیسې به ډېرې کړي. یو زموږ دا کورس چې کوم دی په دې لینک بل پاسې دا د سایبر سکیورټي انالیست دا کورس وګوره. سره پر دا کورس ډېر زیات لازمي کورس دی. په دې کې ما خبرې کړې د کورسونو په باره کې، خو موستلی د کرییر په باره کې، خو په دې کې ټولز دي او دا ټولز به تاسو له پکاري. په دې ټولز کې دنه بیا د مطلب فالو الټو چې کوم دی دا فایروال دی، او فایروال چې کوم دی دا یو فنډامنټل سکیورټي د په سایبر سکیورټي کې چې په دې باندې پوي دی کنه ته مزه کوم. په دې کې سپیشلایزیشن د ضرورت نشته، خو چې تاسو پوهیږئ ځکه دا به نتورکینګ ټیم ول چې دی هغه فنکشن کوي ستا چې دی ته موستلی به پالیسیانې مالسیانې دا شیزونه چې کوم دی دا به تو دې تور ولې. ها وس دا شی چې کله تاسو ورواغستو نو ان شاء الله تاسو چې کم یو ځکه بیا اپلای یا څه کوي نو تاسو نه تاسو نه کوي او کسي سان تاسو کوي هغه هم ټیکنیکل کسي نو ته په یو شی دا وکړو ته پوهیږي. ښه وس تاسو خبره کوم مخکې یو قسم کورس لیبونه مونږه اغستو پروواید کړو ما یو کسان ته هغه ته د یو اس نه مونږه دغه لیبونه او مونږه د خلکو له پټه باندې ورکړو مونږه د لیبونه وکړي په ډیرو لګو پیسو باندې. هغه لیبونه چې کم دی هغه پریکټیکل دا ټول شیزونه به تاسو ته پریکټیکل مونږ به تاسو طریقه خو پریکټیکل موږ تاسو په پټه باندې کړو ځکه چې پاکستان دي یو ملک ته چې یاره ځینی کمپنیان دي په یو اس کې بار ځای ته نه پری دی یو شي. خو انیوي موږ سره ډیر پاره کړو چې یاره زموږ د پښتانه خدای پاک کامیاب کړي دا مخه ته بوزي او دا پین چې دا پین ناولي او دا پین پاور شي د ګوتی پاور نو د لاس پاور نو د خلی پاور نو خو چې پین پاور شي ځکه چې نن سبا پین چې کم دی کنه نو دا چې دا ډیر زیات چلیږي او د پین ډیر زیات قدر دی او دا غشي وکي نو ان شاء الله زما په خیال چې ما ریپیټیشن ډیر وکړو چې سایبر سکیورټي به موږ څنګه کوو. سایبر سکیورټي رباله سبا کار دی نو ون مور ټایم به زوخم په اخره کې چې دا cyberfirsto.com ته لاړ شئ او په دې کې چې کوم د ان والا زی پوری د کوم هغه راځي د سټیپونه چې دي دا به وکي او دا چې تاسو کله وکړو ان شاء الله 80% به تاسو پته ولګي چې زه په سایبر سکیورټي کې کم یو سیټ زما افنسیو ته زما ډیفنسیو ته زما موست لایکلی ډیفنسیو 99% جوابونه چې تاسو ملایږي او تاسو په ډیفنس کې ملایږي په افنس کې پته نه ملایږي. زمونږ 99% ګورخه دیس زبردست ډیټا دی 99% جوابونه وته ملایږي په ډیفنس کې چې ته یو شی پروټیکټ او 99.9% د سټوډنټ واړه چې کوم دی استاد بشنده سوچ اوس ګوري کې دي همي زه هم د خپل ما زمونږ خوخي افنسیو خبره شی ټول ګډ وډ دی زمونږ هغه ګډ وډ په دې دی چې یو خو مونږ خوخو افنسیو او جاب مونږ ته ملاويږي په ډیفنسیو کې ښه خبره دی چې تاسو ځوانه وکړي دیس از د بیسټ ثینګ خو افنس ډیفنس باندې وزن بیا په واقع چې ته تا پته ولګي چې زه دی ویب سټ ته زما د ویب سټ زه په دې طریقه باندې هک کولای شم نو بیا به ته دې سوچ کې چې دا د یو کس راځي دا په دې طریقه باندې هک کیږي نو زه دا وس پروټیکټ څنګه کوم ا کمپنی چې کومه دا به ته هایر کوي د دې لپاره چې یاره فواد بادشاه تراشه زموږ په دې کمپنی کې او کار شروع کا خو زموږ دا کم ایسټ زموږ دا کم انفارمیشن چې کم دی دا موږ لا پروټیکټ کا په دغه ځای کې بستا ډیفنس راځي په دغه ټایم کې به تو بیا سکیورټي چې کومه دا هغه به تو بیا فالو کې په دغه ټایم کې به تو بیا دا شي کې افنسیو چې دی بای دا خو هکرانو شي دا خو یو ټولز دي دا خو ته ورشتي دي یو خبره دا کومه زمونږ ډیفنسیو کار د حد نه سیوا ګران کار دی ولی زمونږ ګران زګه کار دی چې زمونږ په مخه باندې اٹیکونه چې کوم دي اٹیکس دا مونږ په مخه باندې 100% مونږ اٹیکونه چې کوم دي دا بچکو او ته افنسیو لپاره یو اٹیک پکاري چې دا ټوټلی شی سره دوړ کی پوه شي او هغه دومره کوشش کوي بهر یو غټ ولي زیاده زمونږ یو سکسسفل دا یو سکسسفل او زمونږ 100% سکسسفل چې مونږ دا شی سکسسفل کوو کنه یو ان سکسسفل ډیفنس زمونږ ختم شو زمونږ ټوټلی هر شی بریچ کړی ډاټا بریچ چې کوم دی هغه بیا موږ هغه بیا چې څوک کار کوي په کمپنی کې او سکیورټي کې موست لایکلی هغه بیا وباسي فایر کوي ولې چې هغه ته وایي چې یاره ته موږ هایر کړی ډیفنس لوي او تا شی چې دی کسانه قشن دي زموږ ډیټا وخت لکه وات از دیس پوه شوي نو ان شاء الله دا مخې ته په دې باندې موږ نور باس کوو زموږ سایبر فرسټو چې کومه دا هغه اوس رجسټر شوي ده په یو اس کې او موږ رو هم داسې کوشش کوو چې موږ تاسو ته څه نمونه پروواید کو
چې تاسو د دینه پیدا والی. اوس په دې کې تاسو هغه کسان دي چې هغه وایي چې مخې د خپل ژوند صحیح برابرول غواړم او د یو ژوند برابرول غواړم چې یاره خلک ماته وایي چې واو هغه واو په دې شي کې کیږي اپ واو په دې شي کې نه کیږي چې ته بانګي او لغه جنگي اپ واو شی به دې نه کیږي چې د بل مور خور او ترور او دا شي نه به کنسل بکې خلکو ته په لغه باندې مناسي یو خو ته د ګناونه راځي یو خو به ته د انکم په هغه باندې راشي هغه حرام ګټه ده ځکه ته ګناونه د سړی وګټي په زول لګي دا هغه څه پیدا نشتی حلال ګټه ده چې تو ځان کړي او باغې باندې تو سکه نو هغه ته حلال باندې راځي اوس کانزل منزل او بډامانو ممانو او دي شنو باندې ګوره بده کې وتا ته کامیابی ډیره زیاته په هر یو شی شارټ کټ کې دا کامیابی ډیره خو هغه لانګ ټرم پورې بیان خلک بور کیږي ستاسو ټاپک نه خلک بور کیږي ایجوکیشن دي یو شی دی او دا ته چې ځان یو کرییر او دي یو شی راغی دا د لانګ ټرم شي زندي په دې باندې وته په ټول عمر کې خوشحالي ته چې بده سګټي خوشاله وي ته چې سر د زی خوشاله وي ته چې سره منکار کې ته به خوشاله ته باغی خلکو خبرې کې هغه هم خوشاله ځکه چې ته ستا سوچ چې کوم دی ستا سوچ دا نه دی چې ته یو شی د خلکو خراب کې خو ستا سوچ دا دی چې ته ستا ژوند څنګه حکمه د دې ته ویل کېږي ایجوکیشن دا نه چې ته راځي ټیک ټاک ته ورخیږي توبه مې استغفر الله هغه زمونږ هغه ایم کرپټ کړی دا و زمونږ ځینې خلک دي پښتانه دي بکیا مسلمانان خو مسلمان مته ورولځه هغه چې دی هغه وایي چې یو ای څنګه راخکما یو خزه چې هغه چې وتی راوتی روغی چې زمونږ خلک چې کوم دی زما باندې فالوور سی واشي خدای مسلمانه فالوور لپاره ته دومره خراب کار کې چې تو سبا ورځي په فالوور باندې سو د فالوور لکه د فالوور او ویوز dude I don't know زما کامن سنس ماته دا ناراضي چې ته د فالوورز لپاره دې یو کار وکې نه هغه فالوورز څه مطلب یا دا خو ډیجیټل فالوورز دي تاسو سره څوک راځي نو او تاسو راشي تاسو پیژنې څوک بهر نو او د دې فالوورز څه مطلب دي فالوورز خو هغه مزه کوي کنه زما دې فالوور خوخي کنه چې یو کس ته هغه راشي هغه ما فالو کوي زمانه یو شی ازده کی او بیا ماته وایي چې یاره باچا شی ما د سرټیفیکیشن واغستو او زه وسرالم پلان کې زه درغله مزه وس دلته جاب کوم او زه په دې ځکه یم او دینه مال دینه مال ایس مارا کو پیسې ایس سمم ضرورت نشتی و دغه ټیم کې با په خوده یقین وکي مزه به دا کوي کنه چې تا یو تا لایف بیلډ کو ستا چې را روان نسل کم دی یا به تا د ګوري چې زما والد صاحب چې کم دی زما پلار والد صاحب ډیډي میډي تاسو د راغله دی او دی وای چې د ګوره پروفیشنل کار کوي ستا به لهجه بدلی ستا به خبري بدلی ستا غواړي چې کوم دی به تا ته ګوري ستا هر څه چې دی هغه بدلی او چې وستا سکول نو په منځ کې یا تو د یو خراب دغه یو خو به ته وړو په مخې کانزل ډیر کې ټق په دی راخ کړی ځکه چې تا ته پته نه لګي چې یاره دا څه شی ایجوکیشن امپورټنت دی کنه ایجوکیشن عمره امپورټنت دی چې زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی هغه ایجوکیشن کړی دی د جبرائیل علیه السلام باندې تر باندې په هغه باندې هغه څومره ټول قرآن هغه تر هغه ایجوکیشن په تر باندې موږ سره لکه اگزامپل دي زمونږ چې تاسو ګولډن ایج اسلام ته لاړ شي دا ټول زموږ سره غټ سکالران دي دا ټول په ایجوکیشن په تور باندې کنه ډېر خلک به کې پاتې شي دي خو هغه چې و دا غونمونه مطلب هغه ټایم کې به نمونه خو خو دا غونمونه نشتی ختم شي دي خو کوم چې ډېر زیات ایجوکیټډ او کوم چې ډېر زیات یو کنټریبیوشن خلک او ایجوکیټډ په تور باندې ایجوکیشن نه چې دوه سکول ډیګری راواله چې دوه ایجوکیټډ نه ایجوکیشن هغه ته لګي چې ته یو شی زکه هغه ته په ډیګری خو دا په اخر کې دای چې تعالی یو سرټیفیکیشن درکې خلک سیوا کې په مخانو ته باغې په تور باندې ته جاب ملوي مخکې خو خلکو دا ډیر شي خلک به دي سم دي په دنیا کې چې هغه د سکول په طرف باندې نه دي او زما واستانه چې هغه تکړه دي په ایجوکیشن کې زما واستانه دا غو سو ارس دا غون سیوا دي ول سکل وسره شته هر څه وسره شته وسم زموږ ډیر شي کمپنیان دي په یو اس کې چې دا غو های سکول ایجوکیشن دي خو زما واستانه ډیر پیسې ګټي ولې چې هغه یو خو دا غو سره سکلز ار سي دي هغه اسیز ذکر دي او ډیګری میګری وسره نشته خو شي کړی دی روان دي هغه سکلز وسره دي د زما مین مقصد د ایجوکیشن مین مقصد دا چې یو سکل زده کوي سکل یو زده کو اساس یو ونر وشو چې اساس کله ونر وشو هر څه به تاسو خپل باندې اتوماتیکلی چې کم دي هغه بیا برابرېږي وس چې دا دی نو وس خو دې خو نه کېږي یو خو تاسو چې نو یو خو ګوره خلک چې بانګیان جنگ هغه ته کېنی کرکټ والے چې بار کرکټ کوي هغه ته کېنی نکونه رنګوي هغه ته کېنی کم چې کرکټ کیږي هغه پلانکې زلمه او خکته زلمه شاه زلمه او لپاس زلمه هغه ته کېنی مسلمانانو دغه زلمی کوي استرانونه کړو دغه شاندې تش جيبي بناسي او بس دغه چې دی پای کې ګوره پیدا نقصان به کې سره یو خو به مخه باندې جلس کېږي سوځي با قبل یو کس ته هغه باندې لګ ډي خاصه راځي
ته بس فسي د زکه زو تاسو ته چې بای تاسو دا شی وګي په خپل باندې تاسو بیا فسیدو مزیدو د کار نه دی تا دا لري پته چې دا شی په سمرو بو کوم وبونه دا شی راوته په دنیا کې نه په پاکستان کې مالدار کس چې دی هغه بچا کې نه ګوتی وي او نه بهر دراوسی نه بچا بل سپکه خبرې کوي خو په بیک اند باندې چې نه ټولي خراب کړو او زمونږ کم چې مالدار نه ځند مالدار وي هغه راغلي دی مطلب د په روډ کې ورځ کې لګیا دي زه مالدار یم او دا هني راخړې په هر ځای کې نو کله چې مالدار کسان یو د رښتیا باندې یو کس کار یو شی کوي کنه هغه چې نو باسي نو ځکه تاسو هم چې ګوره تاسو د چغو مغونه قرار شي او د شي تر شي اشیا موږ تاسو پروواید کړی دی اگین ون مور ټایم cyberpashto.com په دې باندې اولنې پیج تاسو چې لاړې په دې باندې دغه اولنې پټو باندې کلیک کړئ دا فری شو د لیکلې تاسو به د سټیپونه راشي په دې کې ټول تاسو ته اویلیبل دي دغه والي په دې کې ځینې کورسونه چې تاسو سرټیفیکیشن درکې والي سرټیفیکیشن خو زما من مقصد دا دی چې تاسو دا کورسونه پوره کړل صحیح وګورئ ټایم په خپل والي بورینګ کورسونه به کېشته ښه دا د سندې دا خوراک نه دی چې تاسو هر شی بخوخي په دنیا کې یو شی د ګټه کوي نه غوښته تاسو بورینګ راځي دغه واقعي خبره باندې او چې کله یو وکړو نو بیا به کار وکړي تاسو پته ولګي چې زه وس کم سیټ ته زما او ما ته پته چې تاسو بیا ما ته میسج کوئ نو اساس هغه میسج یې باندې به ما زرا کې ځای جواب ورکم ځکه چې دا ما ته پته لګي تاسو میسج نه چې دا کس په کوم وبو کې ولرلې هغه نو چې یاره زه اوس یو پوسټ ما ور کړی دی چې دا کورس دې زده کوي او بیا هم لاندې ورته لیکي و یاره دا کورس څنګه زده کوم دا د دې مقصد دې شو یو قصه وي توتی ته وینا کړو چې توتی په دې پرنجه کې په دې سودا چټ ته څه شی دی خو په دې ټریپ کې نه ا توتی په ټریپ باندې لپاسه نهسته ونیولای دی ا توتی په مخه چې وباسي توتی په ټریپ باندې کې نه توتی په ټریپ باندې کې نه توتی چې ته پوي دی په ټریپ باندې مکه نه هولي کې نهسته دغه شان زمونږ د خلکو دا کار دی و ان شاء الله مو قرار شو ځکه چې بیا خو نور لغت راغيږي دلته بچا چې ډبولي وسو او نو مخه خو دا ډبولي ته نهسته او د بانګي ایکسپیرینس وسره ډیر د بانګي او د سوتوي د بانګي راشه زګه کوم خو یو ویډیو مې د بانګي کتلی و ته خدای مسلمانه پر ټیک ټاک باندې بانګیان جنگول استغفر الله یو ویډیو مې کتلی و دا د یینې د یو بنده بهږي اشه وس په مخ راچوتیږي په ټیک ټاک کې خدای مسلمانانو وس بانګیان نه خلاصي وسو او خو په هر ځای کې وس موږ به ډېر مسلې وخت نو سيزو خو اشه قشنتي راچوتیږي او دا د بګم سره یو آیکانیک خلک هم دی هغه به په مخ راچوتیږي خدا کله هغه زما په خل هغه دي هغه الګوریدم چې دا هغه ډیجیټل مارکیټینګ چې هغه شیطانان کوي پوه شئ و چې د شیطان ته سړي ډیجیټل مارکیټینګ کوي باغې کې بیا موږ تاسو سره سم نشو کولای اخو بیا ګرځي مزه کوي رور می ډیر خاله پلیټفارم سو د پوه نشم او مهرباني مو بس د موږ د خلکو لپاره خړل چې خپل پیدا تیاری هغه خلک به پیدا لري چې هغه پوهیږي انیوی به زما بس ته او زما په خل چټه پوره شو هغه بل ټیک ټاک باندې موږ لایو راغلی و هغه نیمه غنټه به تو لایو راځي بیا به دا شی کار نه کوي او کنه نسې شو السلام علیکم